الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفسیر په آخرنی درس کې منګه په سورۃ یوسف کې لګیاو او په سورۃ یوسف کې منګه 15 نمبر آیت ته منګه رسیدلو او په دې آخرنی آیتونو کې الله سبحانه وتعالی خبره کوله چې د عزیز مصر خزي چې یوسف علی السلام نه د فحشي مطالبه وکړه او هغه ولدا خبره ونه منله. هغه د لاسبه یوسف علی السلام جیل تلاړو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ودخل معه السجن فتيان او ننوتو د سر جیل تدوزوانان. یوسف علیہ السلام سره په جیل کې دو ځوانانو چې دا یو د بادشاہ ساقیو او د دویمه نمبایو او د دوانو کوشش کړو چې د بادشاہ مړ کې په خوراک کې د زهر چولو. یوسف علیہ السلام چې کله د دوانو ولیدو ورځ د دوانو په غم کې خپو نو ته پوښتې کو ولې خپې تاسو او خپل خبره وکړه. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا ويوتن دوين يقينا زين مخبل زان بخوب کی چنا چوڑو منگور و شراب تی جوڑو ما. وقال الآخر أو يغبل إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا زين مخبل زان بخوب کی چوچت کړي مې دي په سر د پاسه ډوډۍ تاکل الطير من چخري مارغان داغینا نبئنا بتأويله خبر راک مونږ په معنا د دې باندې إنا نراك من المحسنين یقینا مونږ تعالی د نیک عملونه. نیک عمل انسان په دې مخ باندې نخي څنګه ته مونږ ته نیک عملونه یینو دیندار شری د مخ نه پته لګي د اخلاقونه پته لګي د څومره خپل اخلاق او یغونه ته پوښتنه تاسو ولې خپې مصیبت خو بخپلم په یوسف علی السلام خو مؤمن خپل مصیبت یری د نور دغه یاد از موږ چې مصیبت په وخت د خبر زمړه لري کېږي خو زموږ ځان له سال له خبره کې خو دې کې یوسف علی السلام د غوی ته پوښتنه شي چې تاسو او دې متاثر شو ته موږ ته د خوب تعبیر او تم دې خسړې ښکاری. قال يوسف عليه السلام لا يأتيكما طعام ترزقاني نبرازي تاسو ته خوراک چې درکړې کیږي تاسو ته الا نبأتكما بتأويله مگر خبر بدر کم تاسو ته پماند دي قبل ان ياتيكما مخکې د دین چې راشي غته سوته. دو مطلب جوړې دي شي یو ده کوم خوراک چې تاسو له سره وړي او تاسو له درکې نو د خوراک درولونه مخکې به تاسو ته وایي چې خوراک څه شي دی د خوراک حل به تاسو ته بیان کما. دوی مطلب کوم ظاهر دی غداري چې د دین مخکې چې خوراک تاسو خواته راشي او تاسو هغه وخوري زه به تاسو ته د خوب تعبیر بیان کما. سبحان الله چې چا غلط عقیده جوړ نشي لکه دا مشرکان چې کومې دوه معمولی خبرو سره عقیده خرابي دوی دا نه مني کرامت یا علم یا نبوت خو چې څه وتخې او پای کې خاصیت وګورئ علم الغیب شتینه د بزرګانو سره او د اولیاء الله سره نو ځکه دا خبره وکړه. ذلکما مما علمني ربي دا وحی ندی چې خولیدی ما ته رب زما. اشکال ختم شو که چا په ذهن کې درې چې سره علم الغیب څنګه هغه د دې خوراک دوی ته وی چې تاسو له بدار وړي
هغه الله را تخولي دوی چې د علم د تعبیر د چا ما تخولې وي د مت الله خولې سبحان الله د موقعینه فائدہ وغسه دعوت او تشورو کو او یوسف علیه السلام ته پته شې دوی ماته محتاج دي او د لازم د تعبیر غواړي او بغیر د تعبیر د ورېدونو دوی نه پاسین راشه یوسف خبره توحید وته وکړه او دې شي مسلمان کې اولنې صفت دی چې داعی الله الله طرف ته دعوت ورکړي دعوت دې خاص نه دی چې صرف په د مولوی سبکاری او شیخ سبکار به تاسو ډوډۍ خوري او مزدوریان کوي او بس داعی الله هر مؤمن کې د صفت پروت دی خپل وس مطابق هر سړی به کوشش کوي وړه مسله ته معلومه ده بیان او غټه ته معلومه ده بیان دویم په مؤمن کې د صفت چې د خيار دي ګور یوسف علیه السلام څنګه د موقعینه فائدہ واغست درشن کار وکي حالات ته وګوري چې د سړی اوس ما موقزم اغستې شمه ماته مکمل وي دي شي بس دغه موقزه کول نه دی پکار یوسف علیه السلام ته چې کوم علم چې الله ما راکړ دی ګورای سي نه راکړي ولي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله یقینا ما پرېخې دې دین د دې قوم چې ایمان نه لري په الله وهم بالآخرة هم كافرون او غوی د آخرت نه منکر دي واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب او تابعیم زد دین د پلارانو زما چې ابراهيم او اسحاق او يعقوب عليهم السلام دي دا بازوي وي تاسو په باندې رد کوي چې دا خلک د پلار نیکه پلار په روان دي دا وګورئ یوسف عليه السلام په چا په روان دي په پلارانو په روان دي وی روان ملت آبائی د پلار نیکه په دین پس نه کوم د پلار نیکه په دین پس لړ شو کوم دنیا ورانه شي دا غي بیا یوسف جوابونه ولنه ته خو د دې پلارانو ته وګورو د خپل ته وګوره کنه او خو دې ته وګوره هدا پلاران څوک دي ابراهيم اسحاق يعقوب درېونه پیغمبران دي هغه چې په دوی بشروانه دوی ته کوم وحي شی به بشروانه نه ته به بشروانه دوی مده د پلار نیکه تابعداري کول په حق کې د خو کار دی چې کله ستا پلار نیکه په حق نو به خو مضبوطه د غلار راونیس په دې مرانه چې زمو پلار نیکه په دې راونیس چې د حق لار و نبی به ستا پلار نیکه مرالو منځ کې دا غوی پلاروم ته روان شونه هیڅ خبره نه یوسف علیه السلام پلار نیکه پلار روان دي خو پلار نیکه موحدین دي نو دا څنګه ستا پلار نیکه موحدین او متبعين د رسول سم د طریقې نو زه غوي په لار ته چا منه کړي او تاسو خو اختلاف هم بعضی کو چې استپلار نه کړه قران او حدیث خلاف کوي ته بیا مو چې پلار دې کله رانیسم ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء جائز ندی زمنګ د پاره چې شریکان جوړ کړو د الله سره څه ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس دا توحید احسان دا الله دې بمن بانی او بخلق بانی ولكن اكثر الناس لا يشكرون مگر ډیر د خلقونه شکر نو باسي یا صاحب السجن اې د جیل دو ملګرو څومره خوش اخلاق انسان او داعی چې دی چې الله طرف ته دعوت ورکړي د اخلاق مزداري چې خلک ته متاثر شي نو څومره خله دا واځي وته کوی د جیل دو ملګرتیا اوسره جوړ شو ګور څومره خولي خبره وته کوي ارباب متفرقون خير ايام معبودان دير چې جدا جدای غردي ام الله الواحد القهار کله چې یو دې زور ورده اسی تاسو وایزه یو سړی شلو پینځي شو بوتانو ته پروت او د جدا جدا معبودان دی سړی یو الله ته پروت دی نو دا غوړه نشو الواحد القهار هغه الله چې یو دې زور ورده ما تعبدون من دوني إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم
بندگی نه کوي تاسو سوا د الله نه مگر د دې سينو چې خدي هغه تاسو پلارانو تاسو ما انزل الله بها من سلطان ندی نازل کړی الله په دې باندې دلیل ان الحكم الا لله نشتی واک او اختیار مگر صرف د الله دی امر الا تعبدوا الا اياه حکم کړی دی چې بندگی مکوئ سوا د غنا ذلك الدين القيم دا دین مضبوط دی ولكن اكثر الناس لا يعلمون مگر ډیر د خلکونه نه پوهیږي یا صاحبي السجن ملګرو د جیل اما احدكما فيسقي ربه خمرا هر چی یو ستاسو نه دی نسکی به خپل مالک باندې شراب دا کم یو دی هغه ساقي رنګور چی نه چوړول واما الاخر وهر چی دا بل دی فيسلب نو پانسی بکړی شي فتاكل الطير من راسي نخرب مرغان د سر ددنا قضي الامر الذي فيه تستفتيان فیصله کړی شي دا کار چې دا غیب بارکه تپوسونه کول تاسو وقال للذي ظن انه ناج منهما او یوسف علیہ السلام کستا چې یقین کو یوسف چې دې بچکی دن کې دې د دې دوانو نه کم یو د قصاقه شراب وسکي دته اذكرني عند ربك یاد کما په دربار د مولا خپل کې چې تذکرو کې چې یو کسته په جیل کې ډیر وخت نه پروت فانساه الشیطان ذکر ربي نو هیر کو داغه شیطان یاد ول داغه خپل مولا ته یو مطلب دی چې یعنی شیطان دغه کس نه د خبره یې رکړي چې خپل مولا ته او خپل مالک ته د خبره دوی مطلب دی چې شیطان د یوسف علی السلام نه د الله یاد ول یې رکړو ناغه ته دغه مولا په دربار کې زموږ تذکره مو کنه نو دې یاد کو الله یاد ول په یې رکړو فلبث في السجن بضع سنين ويسار شو يوسف عليه السلام بجيل کې يوسف کلا تذکره ونه شوالته اچھا ته چویلو زما تذکره وو کې دغه شیطان د خبره یې راکړ بچا سوخ بعد خوب ویو الله سبحانه وتعالى چې چل جوړی کنه نو څنګه دلرینا دا خبره راتاو شي شنو لرینا خبره راتاو شي ټول خبره دې لپاره جوړی چې یوسف علیه السلام د سن روزي د جیل نه روزي وقال الملك وباچا إني أرى 7 بقرات سمان يقينا زبخور كينما وغوغاني شاقي يأكلهن 7 عجاف شخري غيلرا وخواري و7 سنبلات خضر او وقي تكشنان واخر يابسات او نور ووقي وجه يا ايها الملأ افتوني في رؤياي دربار ولو خبر را كيمات ببارد خوب زماكي إن كنتم للرؤيا تعبرون كي تاسود خوبنو تعبير وستنكي خوب ولو د مصر باچا چې وچ نهر دی او دغه نه وچ چاقي غواګانی وروتي به په شور پسې سور وروتي خواري د خوارو غواګانو د چاقي غواګانی دی خوړي دا شین د مولیدو چې و تازه وږي دی وچ وږي دغه د ځان سره تاو کړو هغه وخوړو د قوم د مشران راجم کړو ویره د خوب حسین آشنا اونته ګيري جادوګرانی راجم کړو ماهران راجم کړو تاسو دې باره کې سوای قالوا غوتوي اضغاث احلام
دا ګډوډ خوبونه دي وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين او منګ نه یو په تعبیر د خوبونو پوهیدونکي او یې ګډوډ خوبونه دا ډېر جوړ خوب دی کنه علم التعبیر چې دی دا ډېر جوړ علم دی نن سبا د خلکو ټوغه جوړ کړی دی نو په دې مبارک کوم خبري شروع کو خبر ډېر تفصیلی ده خوب په درې قسمه خوب په درې قسم یو چې هغه د الله طرف نه هغه سره مستزل مطمئن هغه ته یادي د خیر خوبي دویم هغه شیطانی خوبي دا ګډوډ خوبونه چې اکثري د شیطانی دریم حدیث النفس یعنی چې تر شپې څه سوچي هغه ته به خوب کې راځي نو شپې چې کوم سوچي کې به خوب کې راشي دا پرې دوی شیطانی خوب چې کوم دی د چاته مو بیانوه او چې خوب ویني نو هغه سړي ته بیان کوي چې ته د پته چې د زما ملګری دی مؤمن دی او بل دا چې اهم نقطه چې د خوبونو لډیر زور مور کوي دیو نو سړي بل څه کار نه او ماران مې ولیدو او منګکان مې ولیدو او میان مې ولیدو او بمې ولیدې او پلانې روانو او پلانې دقه د خوبونه خوب جملوي خوبونه دله دومره زور نه ورکول پکار کله کله دې خوب ته ویني چې هر دته جوړون د ښکاری خصیده د باقاعده یاد ده داغه معلوماتو که خو معلومات هم د هر چا نه مکو کنه چې د پوښتنې نو کې چې خوب خپل رموز تعبیر خپل علمي چې هغه د ناشنا علم دی هر څه ته به ګوري حالات مطابق به د سړي جواب ورکړي ونن سبا د تجارت جوړ شوی په ټي باندې بنای شي ټلیفون ودره شان چې چې چلوي ما خو به دې دي بس دې بکیو او سنه خبروم نه دا علم په خوام نه ایتل او دا علم دومره چې سره شتیم نه هیڅ علما دې له دومره دغه نه ور کوي او دومره وخت چې سره نه اوس مثال کې سره علم کې قرآن حدیث موږ چې قرآن حدیث خلکو ته بیان کوي تفسیر بیان کوي د حدیث بیان کوي چې د فقه مسائل بیان کوي چې د رسول سیرت بیان کوي اوس دار څه پوری دغه علم پوری ون خلو چې کدا دی ولې د دې شی وي کدا دی ولې دې شی نو خیر پای کې ډېر دی خیر بدی کې ډېر دی خیر بدی کې ډېر دی نو تعبیر کیږي د خوبونو د علم د چې الله سبحانه تعالی یوسف علیه السلام له ورکړي نور پیغمبرانو هم ورکړي خدای دا مطلب نه چې یو ته خوبونو پورې ون خلو دویم دا چې هر چا نه ته پوښوم مکو یو سړی ته سب یقین چې دا سړی پوه دی په دې باندې او د سره به علمي به دا غنه ته اوس کله ناشنا علم د ځکه یو علم نه یو کس ته پوښتنه چې ما خوب لیدل دی وګت خوب بیان کو به کلندر چې اسمان نه ور راغی او زموږ په کور ولګېدو ټول معلومات چې دغه کور به ولغه جواب ورکو چې استاد په کور باندې برکتونه نازلي به څوک بل کسره او ته مام دي چې دینه خوب لیدل د اسمان نور ټول معلومات چې کور به چې کور به تباکیو په دې عذاب راځي لکه څنګه چې د پوښتنه کوي چې ناشنا خبر یو ته یو شنه بل ته بل شنه دوه خوبونه یو شان وي دا ورني چې د خوب لیدو ماته معلومات وکړو هغه موسم د جیمیو او د دویم چې د خوب لیدل د موسم د وړي د وړي کې چې ور راځي د عذابي او په جیمی کې چې ور راځي د سي د رحمت دغه شان ما ابن سیری رحم الله به یو کس راغی وي ما خوب لیدل چې بانګ وایم وي ته به حج لږ ابل لغه ما خوب لیدل چې بانګ وایم وي ته بغلا کې اخر کې حیران شي دا څنګه ته بغلا کې او ته به حج لږ هغه دا ولنه نیک سړیو نیک سړیو نو بانګ سوچ ماغه ته چې الله سبحانه تعالی ابراهيم عليه السلام ته ویلو چې ته خلکو کې اعلان وکړي چې خلک حج لراځي نو دې به حج لږي دا دویم چې دی نه د چې موقع ته دوی چې بانګ وایم نو ما ته اعلان راځي چې یوسف عليه السلام ورونه چې کله ورلو یو आवाज کوونکی اعلان کوونکی اعلان وکړو
چې د باچا سي پیاله چا پټه کړی ځکه چې د بيدینه دی په بانګونو باندې سکی د شکل ته وګوره د هيئت ته وګوره د بانک سره سکار نو د خپل یو علم دی حالات ته وګوره د خو دې شنه چې بس راځو کړه په تعبیر ودرو بس او هر سړی پورې خته کله نه کله چې د دې مزارونو ته خوب وي نه یو دې یا عجيبون ته کی خیر راي ته پوښو کې خو په دې بس به څوک لګي نه چې څوک پسې ولګي سبحان الله دې په مخ خوبونه نه په مخ خوبونه نه په مخ زه حیران دي خلکو ته خلک دور خوبونه نه لکه دا یو نو سره دقیق کار د خوب مولد او خوب مولد او په موږ باندې کله کله خو کافي وخت تیر شي ایسو مخ ته نه راشي دا غي وجه دی چې د دې خبرو ته سوچ چې کوم خبرو ته سوچ یا بډيري خو ما نحن بتاويل الاحلام بعالمين صفا خبرو ته غوي کړ چې رمنګه د تعبیرونه نشو کوله دا غوي کوله نشو چې ډیر جوړ خوب دی کنه وغواګانی دي خسر به وغواګانی دي وچی او دا وچی را لګي او دغه خغواګانی خوري وړي جوړ خوب دی خو سو مان را وستوړي وقال الذي نجا منهما او یا کچ بچو د دوانونه وذكر بعد امه او راید شورته دا خبره سمود ورسته بعض مفسرین لیکي 2 کال بعد وته دا خبره راید شو 2 کال هغه دا خبره یې رو چې ماته یوسف علی السلام ویل چې جیل کې متبه الته خبره وکي الله چې سکی سې لیکلي هغه کی 2 کال بعد ته एकदम دا خبره په ذهن کې راځي چې بادشاہ دا خبره ووري نسوي انا انبئكم بتاويله فارسلون زب خبر درکم تاسو ته په تعبیر د دې خو ما ولېږي چې ته مولېږي جیل ته مولېږي جیل کې ځوان دغه نه باندې تاسو کو يوسف ايها الصديق رشتنيا اواز وتم دي سوق اول وتسوي ايها الصديق هغه علماوی دغه پاکواله دغه اوچت اخلاق هغه په جیل کې مشهور شيو نیک سړی کده په جیل کې کده بهري د خپل خوینو باندې معروف چې څنګه ورننه وته ايها الصديق رښتینی بل دا چې هغه د چې کوم تعبیرونه ویلو یوسف علیه السلام رښتیا شوی دی په یقین مضبوط شي چې د سړی په علم پوي همدغه شان د سره شی و چې دی وته نو به بادشاہ سیمله سره جوړول هغه له شراب جوړول ورغه ته आवाज کو او ته سوي افتینا فی 7 بقرات سمان تعبیر خیا منته په بار د وغانو سربو کې یاکلون 7 عجاب چخري غیل وخواري و7 سنبلات خضر او وجي تكشنا واخر يابسات ونور ووجه لعلي ارجع الى الناس لعلهم يعلمون د دې لپاره چې زوا پښم خلکو ته د دې لپاره چې دوی پوښي دا ته پوښي دا غنه وک یوسف علی السلام تعبیر ورکو چې د دې وو چاقو غوګانو نه مراد و زرخیز او تازه کلونه دي سم بارانونه بکی او زمکه به تکش نه او به دا و خواري غوګانی چې دا وچ کلونه دي یعنی په دې زرخیز کلونو پسې ورسته کم کلونه راځي وچ کلونه به راځي باران بنه کیږي نو حالات به خرابي به غول تعلیم ورکو صرف تعبیر وته نه تعلیم ولدا ورکو چې دوی دې شکارو کی چې د قحط د زمانه د پاره غلط تیار کړي به ولدا زیره ورکو چې دې وچ کلون نه بعد بسر راځي بارانونه برازي خډیر الله رحمتونه بنازلي په ملک کې میوه انګور زيتون د هر څه بخډيري ندغه خبر الله کوي قال تزرعون 7 سنين دابا
یوسف علیہ السلام کرونده بکوی تاسو وکالا پر لپسی فما حصدتم فذروه فی سنبلی نو آغا چلو کئی تاسو نو پریدی آغا پا وگو خبلو کی الا قلیلا مما تاکلون مگر لک داغین چی خری تاسو زانت لک روالی ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد بیا برازی ورسو د دین وکلون سخت یاکلن ما قدمتم لون چې وبخوري هغه غلا چې مخکې جمع کړی د تاسو د غید پاره الا قليلا مما تحصنون مگر لک دا غینه چې تاسو یې ساتئ د پاره د تخم ثم يأتي من بعد ذلك عام بیا براشي ورسو دا غینه دیسکال فی یغاث الناس چې باغی کې ببارانونه کیږي په خلکو وفیه یعصرون او باغی کې به خلک میوې نه چوړي میوې چې نه چوړي او جوستی تیاری شربت تیاری خو میوې بډیری شي دا خوب چې دغه ووریدو بادشاہ وره هغه ډیر حیران شو دي تعبیر ته بیا د طریقې چې تو خو دین ډیر متاثر شو وقال الملك ائتوني به او بشر ولي متد فلما جاءه الرسول وهركل چراغ يوسف عليه السلام تستعزم قالوا ورت يوسف عليه السلام ارجع الى ربك وفصل شيخ بالمالك فاسألوا ما بال النسوة التي قطعن ايديهن نو تپوسو کداغنا چې سحال دې دا خزو چې پرې کړي ولا سنخبل ان ربي بكيدن عليم یقینا رب زما بچلونو دا غوي په دې ولې دي شوې چې زما پاکي بیان شي سید جیل له خووزم خو سباله به خلک وږي سزا یې تیر کړه او وروته نو یوازې د جیل نو ته مقصد نه دی د جیل نو زما او چې دا ومنل شي او خلک ومني چې یوسف علی السلام دغه کار نه کړ د بغه باندې بهتان لګیدل قال وباچا خزت ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه سد حال تاسو کله چې مطالبه کړي و تاسو د یوسف علی السلام نه په بار د نفس داغه کې قلنا حاش لله ويغوي باكد الله لرا ما علمنا عليه من سوء نیو پوشوی منگا باغ باندې د بدکارینا ننوی دا منگ خسپا گوئی کو چی یوسف علیہ السلام کی غلط سنو قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق وي خزيد عزيز مصر وسخ كارشو حق أنا راودته عن نفسي ما مطالبه کړي و د دنه ببار د نفس ددکی وانه لمن الصادقين او یقینا د خامخا درشتینو نه دی ذلك ليعلم اني لم اخن بالغيب دا اقرار می د دې د پاره کو چې پوښي د چې یقینا ما خیانت نه دی کړې د غیب والی کی وأن الله لا يهدي كيد الخائنين او یقینا الله نکابیا به مکر د خیانتګرو دیس کې مفسرین دوه راي دي یو د چې د خبره د عزیز مصر د خزیله وې ځکه ما د اقرار وکړو دویمه خبره در چې د خبره د چا ده یوسف علی السلام وې دا خبره می د دې لپاره دې ستره ورسوله چې د عزیز مصر تم پته ورګي چې ما ګوره د سره خیانت چرته نه کړې نه ما دل چې دوکه ور کړې وما وبرئ نفسي او زپاکی نه بیانو ما د خپل ځان دا وینا یا د عزیز مصر د خزینه او یا د یوسف علی السلام د کدی یوسف علی السلام وینا شي نو د یوسف علی السلام جزیره جدي څخه خبره کوي وزیر خپل ځان پاکی نه بیانو
إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي یقینا نفس دیر حکم کون کې دی په بدی سره مگر هغه چې رحم وکړي رب زما باغی بانی د نفس خدای کار دی اماره بالسوء چې سړي ته بد کار خسته کوي ان ربي غفور رحيم یقینا رب زما بخون کې رحم کون کې دی بچا سیب ته پته ولګی چې یوسف علی السلام صبر والا استقامت والا پاک دامنی والا انسان دی بل ډیر پو انسان دی ډیر خیر انسان دی نو ډیر اوچت مقام هغه ته ورکو او یوسف علی السلام د مصر د بادشاہ خلیفہ او نائب جوړ کو پته ټول کې چې دا سړی دومره اوچت سړی دی نو دغه مقام ورکو وقال الملك ائتوني بي استخلص لنفسي وی باچا راولي ماته دې چې خاص کم د پاره د خپل ځان ما سره وای فلما كلمه نور کله چې خبر وکړي دا غسر قال انك اليوم لدينا مكين امين وی یقینا تن ورزمن بنز مرتبه ولا امانت ګری غټ منصب ولورکو او د مملکت په مشرانو کې دی یو تن لوري د تواده کړه الله سبحانه وتعالى چې چاله کامیابی ورکړي د جیل نه راوستو او دیږي ته راوستو او سلیپ د جیل نه راونه وستو بلکې حکومت کې غټ منصب ولورکو ابي غوي د خپل طرف نه دی چې انسان لور چې هغه د توادک قال جعلني على خزائن الارض ويغا مقرر كما بخزانو د زمکه د مصر اني حفيظ عليم یقینا زساتن کې بویم بنظام چلولو الته خوب هغه یاد وته کنه چې دې حالت په مصر روان دي بچا سیب ته وی چې سید خو ما په خزانو مشرکا په دې کې زما تجربه ډیره ده بل ته چې ساتون کې انساني امانتګری نو په دې کې دا فائدہ وروته چې یو سړی د خپل ځان هغه صفات بینولې شي چې کوم پاګه کې خصوصي چې به ځکه ضرورت ویني و دې ځکه صفه خبر وکړو ما کې دا د خوښتي دا د صفت په ما کې شتي دا په دې چې د زیب نور نه اهله ونه نشي نو چې هغه نشي دا غنه خدای چې یوسف علی السلام هغه ور مخکې شوی نشي وكذلك مكننا ليوسف في الارض او دا شانزه ورکړو مونږ یوسف علی السلام ته بزمکه کې يتبوأ منا حيث يشاء چې د زینی و دا غینا کم زی چې به غوښتو نصیب برحمتنا من نشاء رسو منګ رحمت خپل چا لرجی غواړو ولا نضيع اجر المحسنين او نبربادو منګ بدل د خست عمل کوونکو ولا اجر الاخره خير للذين امنوا وكانوا يتقون او خامخا بدل د اخرت ډیر غوړه د پاره د کسانو چې ایمان راوړل او دوی تقوا ولا وجاء اخوه يوسف اورال اللرنا د یوسف علیه السلام د مصر پزمکه باندې وکاله خپ ورب بارانونه وشو ازمکه تکش نشو او غلی سم ډیری شو یوسف علیہ السلام اړه کو چې د هر خار نه بغلا د خار ته راوړي به وکاله بعد مصر او خوش علاقه جو شام سم قحط راغی نو خلک د لری لری نه براتلو چې خپل ځان د پاره او د بچو د پاره سوي شي غلوي شي زه د پته وا چې د مصر په خزانو باندې چې کوم مشر او کوم انچارج د نغړې غله جمع کړي یوسف علی السلام ادي وکړو لپاره خط تیارې کړو په دې راتلونکو کسانو کې د یوسف علی السلام ورونو چې دغه پلار یعقوب علی السلام د فلسطین نه را لګیلو چې تاسو لار شي تاسو مغله راوړی
او د دې قافله کې څو کسانو لس کسانو وجاء إخوة يوسف أورال الرناد يوسف عليه السلام فدخلوا عليه نورنا وتوبا غباني فعرفهم نوفي جندل داويلرا وهم له موكرون وغيد لرناشنا قرنكيو نعم یوسف علیہ السلام خوب بینی چې دا زمارونه دي خو هغو ته پته ونه لګي دا ولما جهزهم بجهازهم او هر کله چې تیار کو دا غوی لره سامان د سفر دا غوی قال اتوني باخ لكم من ابيكم ويا راولي ما ترور استاسو د بلار استاسو نا په خبرو کې او ته په موږ باندې حالات ډیر بد دی او په ملک قحط راغلی دی موږ پلار را لګلو خاو سور نه یې ستاسو او موږ خپل لسو یو بل یو لسم ویاغه کمزې کړي هغه د پلار سره خانو سیده ک زب وګورم زه تاسو رښتینی کې تاسو دروځنی دغه یو براولې مالا او دغه په بدله کې یو ما سره پرې دی وس یو ما سره غاڼه کوي ما سره به او باقی خپل غلې وېسي شمعونی ته پاتې کو او د باقی پرې خود نو دوی ته چې خپل رور راولي الا ترون اني اوفي الكيل عينين تاسو یقینا زبركما پیمانا وانا خير الموزلين وزغرا من المستيا كون كنما سورة کرام وی مساسوک فإن لم تأتوني بي نكران وسطا سوغا فلا كيل لكم عندي نبيس بمانا تاسولرا زمان سرا ولا تقربون ونبران اجديكي قيماتا قالوا ياوي سنراود عنه أبا زرد چې خبر به کو من دا غب بارکی د پلار دا غسره یره د ځان سني شو پلار سره ول خبر وکړو ځکه چې دوی مخکم یو ورور ځای کړي نو دوی په ځانم په دي چې پلار ته موږ نو ګرانه ده خو هغه ته وایي چې سید موږ پلار سره خبر وکړو وإنا لفاعلون ويقينا من خامخ دس كونكيو یوسف علیہ السلام دی خپل خادمانو ته وی د دوی د کم رقمي چې راوړې پیسې راوړي د غلې د پاره د بوته د سامان کې واپس کړي چې دوی بیا راشي چې پاتې شي وقال لفتياني جعلوا بضاعتهم في رحالهم او یا خادمانو خپل ته واچوي مال د تجارت د دوی په بارونو د دوی کې لعلهم يعرفون هذا دين فارجدوا بجني إذا قلبوا إلى أهلهم كالجوا بشدوا يقبل كروالوتا لعلهم يرجعون دين فارجدوا وبسراشي فلما رجعوا إلى أبيهم هر کله چې واپس شول پلار خپلته قالو وی یا ابانا پلار زمنګ منع من الكيل من کړې شو زمنګ پیمان درشن فارسل معنا اخانا نولېګ من سرور زمنګ نقتل پیمان براوړو وإنا له لحافظون او يقينا منغا خامخاد د حفاظت کوونکیو وی کومګ بنیامین ځان سره بونتونو غلبه نه ملایي ګوره خدای موږ سره پرېره او موږ ته سره لوس کو چې موږ به د خیال کوو قالوا يعقوب عليه السلام هل آمنكم عليه اعتبار نکوم پتاسو دد ببارکی إلا كما أمنتكم على أخي من قبل
مگر لکه چې اعتبار می کړو پتا سو په بار ضرور ددکی مخکې ددنه یو پر مو اعتبار کړو دغه نتیجه ماته ملاو شو فالله خير حافظا نو الله ډېر غوره حفاظت کوونکی دی وهو ارحم الراحمين وغا ډېر رحم کوونکی دی د رحم کوونکو نه ولما فتحوا متاعهم او هر کله چې پرانستو دوی سامان خپل وجدوا بضاعتهم ردت اليهم وی مندو مال خپل چې واپس شوی دوی ته قالوا وی یا ابانا ما نبغي وی دوی پلارا منگ ظلم نکو هذه بضاعتنا ردت إلينا دا مال زمنگ دے چرا وپشد منگتا ونمير أهلنا او غلب راوڑو خلی کورنی دبارا ونحفظ أخانا وبازت بكو دخل روح ونزداد كيل بعير او زیات براوڑو پیمانا دوخ ذلك كيل يسير دا پیمانا دا سانا یو اوخ سامان براتا زیات میلاوش سامانونه چې دوی کولاو کړو هر یو بخپل سامان کې پیسې ولري ټولو دا خبره شو پلار وګوره عزیز مصر زمونږ دومره کرام کو بس دا رور موږ سره پرېږده غلبه راوړو یو خو پکې زیات شي موږ د حفاظت کوو قالوا يعقوب عليه السلام لن نرسله معكم هجرنا لكم دستاسو سرا حتى تؤتوني موثقا من الله تردي چراكي تاسو ماتا كلك لوزدلنا لتأتنني به چخام خابرا وليتاسو ديم إلا أن يحاط بكم مگر دا چې راګیر کړي شي تاسو راګیر کړي شي به بل مسله فلما آتوا موثقهم نو هر کله چې ورکو دوی هغه تکلک لوسخل قال الله على ما نقول وكيل نو یغه الله باغ سچ منګي وایو زموار دي یعقوب علیہ السلام د زامن ډېر خپل لکانو بل چې یو لسلکان دی په یوځه نو چې یوځه ګرځي نو سړی پیریږي پلار بخپل بچو باندې یری ځکه ته نصیحت وکړو وقالوا پلار داوي يا بني لا تدخلوا من باب واحد اے بچو زما من نوزي په یو دروازه باندې مصر ته ودخلوا من ابواب متفرقه او ننوزي بدروازو جدا جدا سلور دروازې د مصر پلار دا نصیحت کوي ټول په یو ځای مزه خلق بمویني نو جدا جدا لارش وما اغني عنكم من الله من شيء او نشم لري کولای استاسونه د الله د مصیبت نه شي ان الحكم الا لله ند اختیار مگر صرف الله لرده عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون خاص پاغه میزان سپارلې دي او خاص پاغه باندې دي ځان وسپاري ځان سپارونکي ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم او هر کله چې ورننه وته غوي باغزه چې حکم کړي وغوي تپلار دا غوي ما كان يغني عنهم من الله من شيء نوغا چاړولې وې د دوی نه د الله د مصیبت نه شي الا حاجه في نفس يعقوب قضاها مگر یو ارمانو پزړه د یعقوب کې چې بورې کو زغه ارمانو چې بچي پلار به بچو مې نه کېن نو دغه ارمانو چې ټول په یو ځای نه نوځي وانه لذو علم لما علمنا او یقینا
خاوند علمو د وجد علمنا چې ورکړو منګه غته ولكن اكثر الناس لا يعلمون مگر ډیر د خلکونه نه پوهیږي ولما دخلوا على يوسف او هر کله چې ورننوتو دوی په یوسف علیه السلام باندې او الیه رانیږدې کو خپل ځان ته خپل روح قال ویوته انی انا اخوک یقینا زستارور یما فلا تبتئس بما كانوا يعملون نو مغم جنکیگا پاکر چی دوی کئی پوئی کو زو یوسف یما خود تا گوره سوانوی او بس غلشی چی سدوی کڑی داغی کڑی فلما جهزوا بجهازهم هر کله چې تیاری کو د دوی د پر سامان د دوی جعل السقايه في رحل اخي نکی خود جام په بار ضرور خپل کی ثم اذن مؤذن بآواز کون کی آواز کو ايتها العير قافله ولو انكم لسارقون يقينا تسوغ لا غري غلام کړي قالوا يا غي واقبلوا مخامخشوا عليه ما غيت ماذا تفقدون چې سور کړي دي تاسو ایرانش چې د څنګه چلوش ولته غلا غوي نه وکړي کم سړی چې خبرې نه برینه باغې باندې هغه ډېر تعجب کوي به چې داسې چلو شو دا به کوم غم کې اخته شو قالوا یا وی دوی ته پوښتنه کوي څورک شي قالوا یا وی نفقد صواع الملك زمونږ نو ورکه شوي ده پیمانه د باچا جام د باچا ولما جاء به حمل بعير او چالره چیرې وړاند دغه پیمانه بار د وخده ونبي زعيم او زبدي باندې زمواريم قالوا يا وي تالله قسم بالله بني لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض معلومه د تاسو ته چې نه راغلي موږ د دې لپاره چې فساد کو بزمکه کې وما كنا سارقين او نه یو موږ غلا کوونکی تاسو خو خپته اول پیر خو نه موږ مخکې راغلي دې فساد خو چې موږ نه کړی قالوا يا غي فما جزاء إن كنتم كاذبين نسبي سزا ددكي تاسو دروغ جان الدنيا تبوسك یوسف علیہ السلام الله سبحانه وتعالی ډیر اوچت ذهن ورکړ او دا یو طریقه ده چې الله یې جوړي او دا قانون چې کوم غوي بیانې د مصر د بادشاہ په قانون کې نشتی خو د یعقوب علیہ السلام په شریعت کې دا وو چې د غل نه غلام جوړول کی نو ځکه یوسف علیہ السلام هغه ته زه سید تاسو غلانه د کړي خو قبل پرز ودی وې شنو بیا به صحیح قالوا يا وي جزاء من وجد في رحله فهو جزاء سزا ده هغه څوک دی چې وموندې شي په بار دغه کینو هغه سزا ده بس دیو پات کیږي كذلك نجزي الظالمين دغشان سزا ورکو منګه ظالمانو ته فبدا بأوعيتهم قبل وعاء أخيه نشور يكرا فلوخ دوی مخی دلوخی درورنا ثم استخرجها من وعاء أخيه بیراوی وستا دلوخی درور داغنا كذلك كدنا ليوسف درشان طریق خولی و منگا یوسف علیہ السلام تا طول کرد اللو ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك
نو هغه چې نیولې ورور خپل په دین د باچا کې د باچا په دین کې خدا نه و نه دغه په سیاست کې دا و چې غلونی وي شنو هغه به د ځان سره پاتې کې الا ان شاء الله مگر هغه چې واړي الله کوي نرفع درجات من نشاء پورته کو منګه درجه دا غچا چې وی غواړو وفوق كل ذي علم عليم او د پاسه دار خوند علم نلوي علم ولشتي هر علم ولا بني بل علم ولشتي ځکه امام حسن بصري رحم الله وی دا سلسله دي روانه ده بدل پاس بل له بغل پاس بل له بي اصحاب کرام ته بي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته بي الله ته بي الله نه برسوک نشته د علم د سلسله په چا ختميږي د په الله سبحانه وتعالى باندې ختميږي هغه د هر څه ولیدو مخامخ خپل سترګو ولیدو چې د بار نه هغه پیاله یا هغه جام د باچا سیب وروت قالوا وی يسرق كدغلا کړي سناشنا خبر نه کدغلا کړي وقد سرق خله من قبل نغلا کړي ورور د مخکې د دینه د یو بل ورور مغم غلوي نو د پته نشي چې مخامخ او تمقه ولای دا خبره یوسف علی السلام مبارک وکړه فأسرها يوسف في نفسه نو پټو ساتل دا خبر یوسف علی السلام بخبل زړکی ولم يبديها لهم وخاره نکړه غویته قال وی انتم شر مكانا تاسو ډیر بد حال والي مخامخ وته وی ها پسړکی دا خبر وکړه والله اعلم بما تصفون او الله خپو دې باغ چې تاسو بیانوي